زوم خپاومه په کور کې زما رورم خپا زوم خپاومه په کور کې زما رورم خپا دا ځل اختر کې راناسې بس مورم خپا کابل په وینو سور پیښور هم خپو کابل په وینو سور پیښور هم خپا د تن په وینو مې سور شوی د غورم خپا غزل مې هم نیمګړی رباب مې هم بې سوره غزل مې هم نیمګړی رباب مې هم بې سوره مخکې نه هم خپه خو دا ځلې لږ نور هم خپه ډېره مننه غزل مې هم نیمګړی رباب مې هم بې سوره مخکې نه هم خپه خو دا ځلې لږ نور هم خپه ومنه هر طرف نه چغې او سلګۍ راخیږي ومنه هر طرف نه چغې او سلګۍ راخیږي ومنه ستا په لاس ستا د بنګړو شور هم خپه ومنه هر طرف نه چغې او سلګۍ راخیږي ومنه ستا په لاس ستا د بنګړو شور هم خپه سازونه ستړي ستړي رنګونه ټول پیکا سازونه ستړي ستړي رنګونه ټول پیکا وګورونو کې د ناستو مرغو شور هم خپه او د نفرتونو جال کې هر سړی د خپو اویزان د نفرتونو جال کې هر سړی د خپو اویزان خواهې انګور نه خپه خواهې نه انګور هم خپه ډېره مننه مهرانه جانان په بله واړو وخت مې هر ارمان په بله واړو مخت رانه جانان په بله واړو وخت مې هر ارمان په بله واړو ستا په شان حسین مې پیدا نه کړلو ستا په شان حسین مې پیدا نه کړلو ډېر کمې جهان په بله واړو ربا دا د عشق بیماری ختمه کې ربا دا د عشق بیماری ختمه کې دی خو هر انسان په بله واړو مونږ ته چې پیغور د غلامۍ کوي مونږ ته چې پیغور د غلامۍ کوي دوی کوم هندوستان په بله واړو مونږ ته چې پیغور د غلامۍ کوي دوی کوم هندوستان په بله واړو یاره ته خوشحاله زندگی کوه یاره ته خوشحاله زندگی کوه غم د ملنګ جان په بله واړو السلام علیکم ګرانو کتونکو ستاسو د بیرور جعفر شاه درویش یم پروګرام دی ستاسو د خوښې ښکلې مازدیګر مینوالو څنګه چې د پروګرام په چالو کې ما د یونس ملنګ صاحب شعرونه وویل دغه شانتې نن راغلی یم مردان ضلع کې د تورو میرې ګرګړ کلي یو ډیر زبردست نامور شاعر وقاص احمد مجبور صاحب خواته نن به د دوی نه ښکلي ښکلي شعرونه ستاسو دپاره ریکارډ کوو نو راځئ چې نیغ په نیغه ورسره ملو شو السلام علیکم ګرانه په ښکلي مازدیګر پروګرام کې درته ستړي مشي او هرکلی وایم وعلیکم السلام جعفر شاه درویش وروره الله دې خوشحاله ساته هرکلی درته ویم د خپلې خړې پړې خړ پړ کلي ته سره د ملګرو رالی احسان دې راباندې ډېره مننه مجبور صاحب دا راته وایي چې د شاعرۍ باقاعده آغاز مو د کله نه کړی دی او د شاعرۍ استاد مو څوک دی د شاعرۍ د آغاز خبره کوئ نو شاعري یو داسې صنف دی یو داسې فن دی چې دا خدای انسان کې خپل پیدایشي چې کوم دی دا جم چې دی جراثیم دا انسان کې موجود وي د یو کار نو ورکوټوالي داسې په دې شعر او شاعرۍ باندې زه مین یم شعر لیکم پښتو لیکم شعر خوښوم شاعر خوښوم کلتور خوښوم ثقافت خوښوم دغه رنګ چې دی دا مې ځان کې راوستی دی کوشش کوم چې دې څیزونو سره ځان مخکې بوځم ښه او دا راته ووایه چې راتلونکي وخت کې د کتاب لیکلو باره کې څه اراده مو شته دی کتاب حوالې سره که خبره کوئ نو تر دې وخته خو د کتاب مطابق مواد لرم شته را سره خو د ډیرو مصروفیاتو له کبله او سره تعلیمي جدوجهد او د خسې په وجه باندې په دې وخت کې ځان موضوع نه ګڼم چې کتاب شایع کړم ټیم به ورکوم ښه کافي وخت به ورکوم او بیا به انشاءالله کتاب شایع کېږي حاجي دا راته ووایه چې د شاعرۍ نه علاوه ستاسو څه مصروفیات دي څه د ژوند حالې ځلې کوئ د شاعرۍ نه علاوه خو زه یم چې پیغمبري پیشې سره منسلک یم مطلب مې دا وړوکی پرایویټ سکول دی بس هغې کې استاد چې کوم دی تر دې مخه ذمهواري ترلاسه کوم د ساینس ټیچر په سره ساینس ټیچر یم یقینا چې ملګري په انتظار دي ستاسو شعرونه اورېدلو دپاره څه به راسره شریک کول غواړئ بس یو دوه واړه شعرونه دي د هغې نه بعد بیا هم شعرونه دي او بیا غزل دی شعر څه په دې رنګه دی چې زما هم
له خفګانه لون ګریوان دی څه به کېږي زما هم له خفګانه لوند ګریوان دی څه به کېږي پرېوتی مې له جیبه ستا پیزوان دی څه به کېږي ډېر ښه دی مننه توهین یې مه ګڼه خو د یو څو روپو نشه کې توهین یې مه ګڼه خو د یو څو روپو نشه کې ورک شوی حقیقت کې درنه ځان دی څه به کېږي حد دی ډېره مننه توهین یې مه ګڼه خو د یو څو روپو نشه کې ورک شوی حقیقت کې درنه ځان دی څه به کېږي او دا تورې بلاګانې مې وجود خوړلی نه شي دا تورې بلاګانې مې وجود خوړلی نه شي دا تورې بلاګانې مې وجود خوړلی نه شي نیولی مې سینې پسې قرآن دی څه به کېږي یو شعر بل دی چې منم د رنګ روغن نه ښکلی نه وم منم د رنګ روغن نه ښکلی نه وم خو ستا د زړه ذهن وتلی نه وم زه یو ردي کتاب په تاخ کې پروت د کار څپه وم چا لوستلی نه وم زه یو ردي کتاب په تاخ کې پروت د کار څپه وم چا لوستلی نه وم غزل دی چې ما ټوله شپه سینې پورې نیولی ستا تصویر ما ټوله شپه سینې پورې نیولی ستا تصویر د ځان سره مې سم وجړولی ستا تصویر لمبه لمبه لمبونه مې راویستلو زر لمبه لمبه لمبونه مې راویستلو زر ټوټې ټوټې مې ورته وویشتلی ستا تصویر مننه لمبه لمبه لمبونه مې راویستلو زر ټوټې ټوټې مې ورته وویشتلی ستا تصویر او بچي هغه ته چې د بابا قبر ته ناست وي بچیه څومره ډېرو دردېدلی ستا تصویر بچیه هغه ته چې د بابا قبر ته ناست وي بچیه څومره ډېرو دردېدلی ستا تصویر بیګا مې ټوله شپه وه بیګا مې ټوله شپه وه په سلګو کې تېره کړې پرون نانری بارو چرته وړی ستا تصویر ستا دا وهم ګمانو چې تصویر خبرې نه کوي بیا څنګه ما سره وګړېدلی ستا تصویر ډېر ښه دی او مجبوره دغه وخت کې مې له سترګو اوښکې لاړې قاسم بھائی مجبوره دغه وخت کې مې له سترګو اوښکې لاړې په جیب کې مې ریښې ریښې موندلې ستا تصویر ډېر ښه ډېر ښکلی کتونکو قاسم صاحبي صاحب را سره خو هم ناست دي هغوی هم غواړي چې دا وقاص مجبور صاحب په هکله یو دوه خبرې وکړي ډېره مننه جعفر شاه درویش بھائی مجبور صاحب زما ملګری هم دی خو پهله ملاقات چې شوی د هغه د شاعرۍ په اړه ورسره شوی و ما ته پروګرام ریکارډ کړی د هغې نه بعد زما شاعري دومره ذهن ته او زړه ته پرېوتې ده چې ما ته د بل چا شعر نه یادېږي ډېر په ګرانه یادېږي ډېر کوششونه کوم او ما ته د مجبور صاحب هر یو نظم یاد دی هر غزل راته یاد دی نو خو زه څومره په ټول عالم کې زه وګرځم په شاعرانو پسې زما شاعرۍ سره ډېر بې انتخابي شوق دی ما ته د چام نه یادېږي هغه عمره مینه زه چا سره نه لرم څومره چې مجبور صاحب سره لرم یو ډېر مخلص انسان دی بل دا خبره چې شعر او په شاعري په نظم کې نظم خبره به ورته کوم په نظم کې دومره وزن دی دومره خواږه نظمونه دي چې یو خو ماته یاد دي ټول زه چې زی ته یو مې خپل ته لاړ شم زه د دوی نظم په هر ځای کې ویم خلک د دوی د نظمونو د وجې ما نه خلک زما د شاعرۍ نه زما د کوم انداز چې د دوی شاعري د هغې نه ما نه په دې وجه ډېر زیات خلک متاثر دي بار بار ټیک ټاکران هم ډېر ټیک ټاکرانو غټو غټو ټیک ټاکرانو ما نه چې د دوی شاعري ریکارډ کړې ده نو زما په ټولو کې خوښ شاعر چې دی وقاص احمد مجبور صاحب دی حاجي مجبور صاحب وړاندې به راسره شاعري کول غواړي یو وړوکې غونته کې غزل دی د لنډ بهر چې زما د شمار خبرې خوی د زیار خبرې زما د شمار خبرې خوی د زیار خبرې په چا به بدې لګي چاته د کار خبرې او جی زه خوب کې کوم تا سره یار خبرې او جی زه خوب کې کوم تا سره یار خبرې یو دی ادا خبرې بل دی رخسار خبرې ستا هر اندام خبرې سڼه سینګار خبرې مړه دې کاته خبرې بل د کردار خبرې ساره نوزي شابه کړه په تلوار خبرې ساره نوزي شابه
کړه په تلوار خبرې حد دی. په زړه لیکلې ساته د یو غمخوار خبرې وینې خوټ کېږي دلته نوي د جار خبرې. په زړه لیکلې ساته د یو غمخوار خبرې وینې خوټ کېږي دلته نوي د جار خبرې. ناره د امن وهم نه کوم د دار خبرې. قصې د کلي کوه مه کوه د ښار خبرې. ډېر ښه دی. قصې د کلي کوه مه کوه د ښار خبرې. ما پسې روسته روسته مه کوه یار خبرې. زما په زړه چې سوي کوم ښه په جار خبرې. مجبور په لار کوڅه کې نه کوي یار خبرې. مجبور په لار کوڅه کې نه کوي یار خبرې. ډېره مننه، مهرباني. ډېر ښه، ډېر ښکلی. یقینا ملګرو چې دا مجبور صاحب شاعري به ستاسو خوښه شوې وي. دې سره زه جعفر شاه درویش سره د خپلو ملګرو ستاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.